نن نیکان ډیر دي خواصو کې نن بغض او حسد کې خواص خلق مبتلا شوی دي نیکان خلق بکې مبتلا شوی دي اهل الله خلق دی او دی کې مبتلا دي نن خواص دي خواص بغض او حسد کې نن مبتلا دي ته بغض ولې کوي وی ما کې دا امید ساتما چې دا سینه می د بغض او د حسد نه صفا پرته ده یو فضل خبرې په دې خوله نه کوم بس د یو خبرې ضرورت نه نو هغه پرېږدم بس فضل خبرې په خوله نه کوم او سینه کې مې چا سره بغض او حسد نشته دی بس دقه دوه کاره مې دي نو امید ساتم چې نبی علیه السلام چې ما باره کې د جنت ویلی دي نو دا بم دا دوه کارې چې چا سره بغض او حسد نه ساتم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د اسلام خیر